نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې داسې فرمایلي دي: من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه. څوک چې د کور نه د حج په اراده ووته او دا په دغه دوران کې مړ شو، دا د کور نه وتی دی د حج په اراده باندې، د نه مرګ راغلی، دا وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه. د قیامت پورې به الله سبحانه وتعالی د ده په عمل نامه کې د دغه اجر او ثواب لیکي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ومن خرج معتمرا، څوک چې د کور نه د عمرې دپاره ووته په ماته او دله مرګ راغلی، دا مړ شو، نو الله سبحانه وتعالی به د ده دپاره کتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالی به د ده په عمل نامه کې د قیامت پورې د عمرې اجر لیکي. په یو حدیث کې داسې راځي: نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي وکتل چې هغه د عرفات په میدان کې ولاړ دی او دا د خپلې سورلۍ نه راپرېوته، نو د ده دا سټ مات شو، سټ ایسته د هغې نه مړ شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل: اغسلوه بماء وسدر. دې صحابي له غسل ورکئ په اوبو باندې او د بیرو په پاڼو باندې غسل ورکئ. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: وکفنوه بثوبیه. او دې صحابي له د ده چې دا کمې دوه د احرام کپړې دي په دې کې دله کفن هم ورکوي. عموما من مړي ته 3 کپړې اچوي، خو چونکې دا حج دپاره راغلی و، نو دا د حج په دوران کې مړ شو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي: د بیرو په پاڼو باندې او په اوبو باندې ولا غسل ورکوي او په دغه کپړو کې 2 کپړې چې د دې کمې دي د احرام هم په دغه کپړو کې دله کفن هم ورکوي. ولا تخمروا رأسه، او دا سر یې مه پټوئ، سر یې پولاو پرېږدئ. ولا تحنتوه، خوشبو هم په مه لګوئ، ځکه د احرام په حالت کې په احرام خوشبو دا منع ده. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبي صلی الله علیه وسلم د صحابو ته د دې کار امر ځکه ورکړو چې په خپلو جامو په احرام کې دفن کوي، د بیرو په پاڼو ولا غسل ورکوي او خوشبو په مه لګوئ، سر یې مه پټوئ، ځکه دا به د قیامت په ورځ الله په داسې حالت کې راپاڅوي چې دا به تلبیه وایي. تلبیه د قیامت په ورځ چې دا کسان راپاڅېږي، نو څوک به څه کوي او څوک به څه کوي. خو هغه انسان چې هغه د حج دپاره وتی دی د کور نه او دله مرګ راغلی، نو دا چې د خپل ذهن او د قبر نه راپاڅېږي، نو دا به تلبیه وایي: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث به چې دله د حج په دوران کې مرګ راغلی، دا به د تلبیې د ویلو په حالت کې د قبر نه راپاڅېږي. سبحان الله، څومره خوند وکړي، ډېر ښکلی مرګ دی.